زما شهزاده زویه چې تا به ډوډۍ خوړلې وي او که نه یو خو بیبي دا داسې ژړا مه کوه په باندې 2 ګنټې دې وشوې چې ژاړې او یوه اوښکه دې د سترګو نه نه رااساسي ته چپ شه مړه زما زړه جاړي راشن کوپ لاله ماله به خپل زوی راولي دا څه د دوی پسې های ناتار جوړ کړی دی ما په زور د کوره اوښکې څه مسې بیبي بیګا مې لالا په خوب کې لیدلې وه څنګه دې لیدلې زویه بیلچې ورسره وه او د کمر لاندې ځمکه که نسته نو ما ورته وي شهزاده لالا داسې کوي نو خبرې څه یې ویل څه یې ویل درته ویل وي د ماما جنازه مې را روانه ده هغه دلته ښخومه څه دی اوس په خوبونو کې زما مرګ پسې ګرځي نور کور یې رانه ونه لیده دا داسې شوه چې لکه د ټیلر سره دشمني واغېسته ولورې ته ولې شرمېږې راځه که نه وعلیکم السلام ویم د مور مې د بۍ غاښونه دي په وعلیکم السلام یې ژبه په غاښونو کې ګیرېږي زړه په خیر رالې لالا دا څوک ده خورې دا د چا امانت دی یتیمه ده خو نن نه پس زما لور ده دا به دلته وي وی شکر دی هیله اوس په د اوړو هغه ګلو نه اوزګار شم خورکې ستا څه نامه ده روبینه بس د نن نه ته زما دین په دنیا خور شوې کښېنه مورینه دلته دنیا راځي وای دا خو مې شهزاده زوی دی راځه زویه تا پسې مې خو جبۍ شوه ویم که تا کې لږ ډېرم غیرتي که نه چې د دې کور په تورشل باندې قدم کښېنه ویم کور دې پاک مولا ستا نصیب کړي خو چې دلته دې له راغلم که دې دینه پسې خپل دښمنان راشي نو بیا به څه کوي ویم خدای دې یو ځل راولي چې دې ته پته ولګي چې راشنکوب څوک دی که کاکری مې وله د راشنکوب په شپېلې کې ځوړنده نه که نو بیا بارې ولاړې دي 4 کسان دي د یو خو پاکستان هم غټ برید دي او سترګې سرې دي ما ته وي راشنکوب رابار که ورشه چې پته ولګي نه نو دا به راپسې ته راوځي که نه زه وځه ماماجي ما سره به ډېر نه نیغېږي او که ډېر دې بدماشۍ ته زړه شوي نو بار وریځه چې پته دې ولګي سلام علیکم ماماجي بار مه وځه مړه دروازه مې بندوله ته به مې د یخ هوا راله ښه نه ده خورې ما له کوټه کې کټ سم که زنځیر راپسې واچوه چې خوله رانه وځي بیبي دا واده به کېږي څنګه دا واده به ورله زه کوم ځکه چې شهزاده زما ورور دی ورور او ولې مطلب مې دا دی چې جینۍ څوک ده ګوره دا راته روبینې لور یو کور خولی دی بیا به دې پوه کړمه شکر دی خدایا بچو د حسن او ښایست لپاره کوم کریم صرف یو هفته استعمال کړئ تاسو حسن نه به نه شرمیږي کوم کریم هم نه واخلئ پیمان چې واخلئ د سترګو د ښایست لپاره او د بڼو اوږدولو لپاره چومنتر کاجل استعمالوئ چومنتر کاجل زما پیمان سترګې مې ښایسته دي خو چې بس ټیټه مړې دا به م پکې والو اوس یو سندره دا به م په جفا د خفه نه یم ډېره ښه شوه په جفا هسې دا مې په دې ښایست کې داسې معمولي غوندې لږ کمې دي که نه نه ما چې بس په دې کریمو بیا برابر کړو اورې زه خو ویم دا کریمونه پرېږده خپل ښایست هم ډېر دی اخو تا ته ښایسته ښکارم ټوله دنیا ښایسته پېشن نه ده که نه ما ته خو د ټولې دنیا نه ښایسته ښکاري سترګې دې ځان ته ښه د نظره مینې څه دې وویل هسې ما وي چې یو تپوس کوم وایه چې دا ماما او مور مې خپلو کې څه خبرې کوي زما په خیال کې بنارسۍ راته په سرې
دا خبره ده ځکه خو دې خوښې که نه بالکل مې خوښې خو لکه د خپل ورور څه او لکه د خپل ورور هغه د ماما خبره مې ده خبرې دې چې د جرمنیانو غوندې ونه کړې دیم که زما ورور وي ټول به ستا په رنګ وي زما شهزاده ورور غر شو بیا ګنې وخته روریا تاله به زه واده کوم خو اول نوکري خو چې کوم ځای ته لاړ شم نوکرۍ له نو چیغه کي راپسې وي شهزادې وایي د باڼې جارو واله چې ملا دې نه کېږي تاله به ښه نوکري میلو شي زه به دله خط درکړم ګلزاده دفتر ته یوسه روبیله یې ورکړه بیا ته ګوره چې څه کېږي بس دلته ته خط ولیکه چې یوې هم چې په سپین رخسار د تورو زلفو دم دي زارې شکر مه ورته سر پکې مدام دي مورې هسې ویم زما د مخ دا رنګ نه دي دا مې د ماما برید ته تللی دي هغه څنګه ځي مورې هغه داسې چې څنګه مې د ماما برید سپینېږي همدقسې اوسئ زما روز تر روزه رنګ سپینېږي خو چې کله هغه برید له خیزاب ورکړي نو بس زموږ رنګ به سر وخوري اوري یا د خیره چې نوکر شي او بیا هره میاشت تنخوا اخلي نو په خپله به سپین شي ویم خوریا گوری دا ځل مې بیا ونه شرمېږه بیا بغیر بسترې راونه تښتېږه ویم ماماجي ما ته چا په شان مه ګڼئ ویم چې بار په چا خم خلاصه شي که نه نو بیا درې ورځې د کوره بار نه راوځي دا څه وې دا دې ما ته اشاره وکړه نو ماماجي ویم ستا نه بل ښه ځوان په دې کلي کې شته یو ویم دلبرو داسې دې پوهېږه که نه کنې یو ورځ به مې دله خمبیره کړې وه ویم ماماجي ویم ډېر مه غوسه کېږه غوږونه دې خراب دي چېرته دنه پرېولېږي هسې ماماجي ما یو خبرې اورېدلې ده وي د جرمنیانو وي خمبیره ډېره زیاته مشهوره وه د لنګر وی ملکه ته نه سمېږې غوږونه مې خوږېږي کنې د اسمان ستوري مې به درته خولي وه زه چلېږه میدان خو بیا تود دی ویم یو خو ماماجي تان د ځان نه د شهزاده لالا بند جوړه کړې ده وی منو نه ته پکې لا پاتې وې یا لکه د ماما د کور ټول منګي او چاټۍ زده کړل او مورې بس یو ماما مې پاتې دی داسې وې چاټۍ په خپلې وویني چې ډکې دي او که تشې راځه لالا چې ځو روبینې لرې راځه چې ځو ناوخته دی شهزاده زویه چې ښار ته ځې ګورې په خیال ځه ګلزاده ته وایه چې دارو راوړي غوږونو مې سر وخوړو نه مري سړیه نه مري مورې ویم بیا چېرته روانئ ویم پیر د نه مخکې چېرته د چیندرو میز دی ته نه زویه دا پشمینې روبینې له روټۍ کړې هلته ځو ویم روبینې خوري که ماما مې چېرته چرګه لال کړي که نه چې وی نه خوري ښه ولې ویم روزانه د مالت نه چرګان روپي کیزه هسې ډېر خوند یې کړی که زه هم ورسره تللی وم او په کار خو به زنانه روټۍ وه روپسې وچاو چوچه غوړي راوړه کړې چې پکې منډه رنګ یې راله خراب जी मैडम गुलजादा ओमान से कुछ फील्ड देते रहिए जी जी तेरा खैर जी السلام علیکم دغه वालेकुम अस्सलाम बखैर ورې څنګه جوړ تازه څنګه ښې ډېر ورځې پس مې ولیدې دغه څنګه یې ته کېنه بس زه به په دې کوڅې کېنم کېنه درنه ده یا اوسپنې ده نه ټیک ته مړه څنګه دغه شهزاده څنګه دې پېښه وکړه بچې روریه دې دې خلکو نه دنجم وي نوکري نه کې نه نو دا خبره خو ښه کوي که نه بچې تلګ ستاسو په دې دفتر کې څوک روبي موبي دي نه شته او شته نه نو نه ښایسته ده که ستا په شان ده ولې بچې روریه تنګ شوم دی ټلیفونونه کوي رجسټرې رالیږي پته نشته د څه دپاره بس روریه ما ته وایي ستا ضرورت دی راته
دغه چې کومه محکمه او یا کارخانه په پیل کېدو شي نو بس ما پسې به شي وایي موږ ته ستا ضرورت دی اچې ما سړي خو ټیم نشته خو میلاو به شم ورسرې کوم ځای ناسته ده یو منټ درته یم میډم دا د ګلزاده روجي تاسو سره میلاوېدل غواړي شهزاده جي فی الحال دلسوز شهزاده دلسوز شهزاده جی فی الحال دلسوز او جی جی راځئ وربشو نو ته کینه دغه کینه کار کو ها دې خوا ورشئ ټیک کار کو دومره یت ته نشته نور خدای ښکلي پیدا کړي چې ضرورت دپاره زه ویلم دغه ګمان زر کوم نه بس ټیک ته مړه زه خدای ښایسته پیدا کړي می کمین سر راځه کینه نه ستاسو د کرسۍ لږه داسې خوینده ده دي خیر دي ښه ته د ګلزاده رورې او جي شهزاده دلسوز هسې تاسو دواړو کې خو ډېر فرق دی نو اصل کې جي د لاس ګوتې مې یو شان نه دي جي د هغه رنګ لږ توروالي کوي او جي زما د رنګ لږ توروالي کوي دا ولې نو اصل کې جي هغه د جنورۍ په میاشت کې پیدا شوي دي او زه د جون په میاشت کې د بجټ په کال نو مشران ویلي دي په هغې کال باندې بجټ ډېر زیات سخت دا خبره ده خدمت وایه اصل کې جي ما پسې خو د ډوبې افسرانو هم ډېر زیات زور لګولي خو جي ما ته ستاسو سفارش چا کړی دي نو هغه سفارش جي ډېر زیات ضروري دي ښه روبینه څنګه ده ښه ده ټیک ده جي خو بس مونږ کړي روزانه د مستو کټوې خالي دي ښه ته کښېنه زه رحیم سره خبره کوم کښېنه ته مهرباني رحیمو دا شهزاده به موږ سره سبا نه دفتر کې کار کوي او زه به اکبر صاحب سره په خپله خبره وکړم ټیک شه ته داسې چل وکړه چې بهر رحیم سره کښېنه ښه جی نه جي اصل کې ما یو خبرې کولی جي ما چې دفتر کې به کښېنم جي دا راباندې یخ ولګي جي ما له جي نور بار ګرمي د رنګ تورېږي کښېنه در کې داسې کمی نشته نو ټولې شهزاده ایثار شو زما خیال د نوکر شوی به وي هسې ماماجي ویم شهزاده لالا نوکر شوي نو یو ملت هم مه ایسارېږي او هغه کور ته د رښتې خبرې دپاره ورشي زه خو نه دې بختوره شه همداسې به کوم که څنګه لالا ویم د شهزاده واده نه سم دویم جنگ عظیم جوړ شو خو چې کوم ځای خبره وچېړم نو چېرته ناچېرته پکې دشمن ګرنېټ خلاص کي هسې ما ویل که دا برېت هم صفا کړل نو ټول مزلونه به مو آسان شي منونه قسمت د شهزاده خراب د ګناهګار زما برید شویو لالا دا خبرې پرېږده زه ځم چې روبینه ستاسو د کور نه راولمه زه ورشه زم زمه چې تنور واچم یو کار خو مې په سر نه دی که نه تنور واچوه خو روټۍ بیا ونه سوځی زه لږ ارام کومه موري د جریدار خوري زه چلېږه بیا په دوره چېرته تللي دي وایي خدای دوده ده موري پاچا نوکر شومه نوکر ته وګورې د نوکري څومره ښه شی دي د نوکرۍ نه مخکې مې مور سمه لکه د چیلم نچه وه او چې نوکر شو ماشاءالله څومره غټه شوه موري لالا دی او شهزاده لالا مې دی ګلزاده څنګه بس خیر خیریت دی او دا څوک پراته دي راته که نه دا مې مور ده زما د نوکرۍ په خوشحالۍ کې څومره غټه شوه لالا دا به ډمبرو موچو خوړلي هسې ما وی هغه بریتو خو نشته که نه ویم بریتو دا دې دلته پروت دی ماماجي سلام علیکم
وعلیکم سلام دارو دې راوړی ماماجي ویم ټوله دنیا به مې هیره شي خو ته رانه نه هېرېږي سمله چې اوس یې راته غوږونو کې واچوه دې خواشه داسې دارو مې دله راوړي دي چې ته به مې افرین ورېږه اوس به دارو واچوم که نه په مونږ دې ناوخته کړو وای په ارام څه دی په غوږونو پردې راله شلی څه ماماجي چې جراثیم نه ورننوځي که نه دا بل غوږ کړه دا د غوږونو بیمارۍ هم دومره ډېرې شوي پورې د شعر کې پردم د خدای ساتي سم جوړ کړه ګلجاده سم ماماجي د غوږونو درد دې په ارام شو ګلپامه دا ګلپام څوک دی پاک رب العالمین یم دقسې لره ماماجي کوم اولاد یې دې جوړه غوږونو نه خلاص کي خورئ تا ماته څه وي دعا درته کوم ماماجي اوس داسې کار وکړه چې پاسه د دې ځای نه وړي کور ته لاړ شي هلته ارام وکړه دلته د الله هم نشي ویلي ګلداده دا شی رسوه ماماجي زه چې ځو کور ته مې سوه او ته غوږونه یې خوږي ورته وایې چې ملا دې ماته څه وې چینګم خورم بس پرېږدې د مړه چېته ځان اوزګاري بیا ترې راځه نه څه غواړي سیدي څه کتابي لولي زه تا سره خبرې نه کوم روبینا څه شوه او مور دې څه شوه ویم ته کې مې مور ته ځای ډېر نږدې کې که نه چې دې کور ته ودې په سره ډولۍ کې راولي خو دا ارمان دې پوره نه شو هغه ډولۍ دې مولا پنجر کې ځان پیکه په دې کلي کې ته ډېر ښایسته ځوان یې تور لاټو زه به تا ته په ډولۍ کې کښېنم ولې په دې کې څه شک دی چې ګورګوري زه تا ته ګورګوره ښکارم تور لاټو خپل غوږونو ته دې کتلې سم خیرنې پیالې دي ویم سجینې رنګ مې مه خرابوه اوس یو دوه سکنډه مخکې له ځای لاړې وځه یابه نه ځم ته مې د کوره وباسه ویم زنانه ذاتې نو بیا دغلته دې کوڅه کې کښېنه بس میو میو کوزه نه کښېنم خدای مې یو ځل روډ ته کراچۍ راولي چې تا ورباندې برابر کړم وای ځه 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 زه دیارې ور پېژنم ځه ځه ټول پېژنم دا اوسنه مجیبه شي دي دلته دا ولته ښار کې راباندې ډایرکټر لنګر یچي دلته چې ته د نظر تعویض کوو